دا کیسې ده د اوو خویندو او د یو ورور. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې او مزیدارې کهانیانې تاسو ته مخې ته راځي. په یو وړوکي غونډې کلي کې اووه خویندې او یو ورور اوسېدو او یو د دې بوډۍ مور وه. د دې په کور کې ډېره زیاته غریبي وه، خو د دې په منځ کې ډېر زیات محبت و. دی به یو بل سره ډیره مینه کوله او هر وخت به یو بل سره ټوکې ټکارې او خندنې کولې. د اوو واړو خویندو به د خپل ورور سره ډیر زیات محبت کولو. احمد هم به خپلو خویندو سره ډیر زیات محبت کولو. احمد چې کله وړوکی و نو په هغه وخت باندې د دې پلار مړ شو. د دې مور به اکثر بیماره وه، خو د اوو خویندو خپل ارمانونه قربان کړي وو. چا به د خلکو په کورونو کې کارونه کول، چا به کپړې ګنډلې او چا به په پټو کې کارونه کول او چا به روټیانې پخولې. خو دی به په خپل ورور باندې تعلیم کول او دی به وی چې زمونږ د ورور نه به یو ورځ غټ سړی جوړیږي. احمد به هر ورځ سکول ته تلو نو ده به خپلو خویندو ته کتو. دی به ډېرې زیاتې ستړې وې ځکه چې ټوله ورځ به یې کارونه کول. د احمد په سترګو کې به اکثر اوښکې راغې. یو ورځ احمد خپلو خویندو ته ووی چې تاسو ټولو خویندې زما دپاره دومره محنت ولې کوئ؟ مشرې خور ورته ووی چې احمده، ته زموږ د پلار نشاني او ستا کامیابۍ کې زموږ خوشحالي ده. موږ غواړو چې ته کامیاب شې او تا نه یو لوی افسر جوړ شي. وخت تېرېدو، خویندو به چرې هم نوې کپړې نه اچولې، خو احمد ته به یې همیشه نوې کپړې ورکولې، نوې پیزار، نوې سپلۍ او تعلیم به یې پې کولو. چې اختر به راغی نو خویندو به یې زړې کپړې اچولې، خو احمد ته به یې نوې کپړې ضرور اغوستې. یوه شپه ډېره زیاته یخني وه او په کور کې صرف یوه کمبل وه. اوو واړو خویندو هغه کمبل په احمد باندې واچوله. ټوله شپه یې په خپله په ساړه کې تېره کړه، خو احمد یې د شپې ګرم ساتلو. احمد چې کله سهار راپاڅېدو، احمد چې کله خپلې خویندې ولیدې چې دی د ساړه نه رپېږي او کمبل یې په ما باندې اچولی دی، نو احمد په ژړا شو او په زړه کې خپل ځان سره واده وکړه چې زه به یو ورځ د خپلو خویندو د قربانو بدله ضرور ورکوم. وخت تېرېدو، ډېر کلونه تېر شو. احمد ډېر زیات محنت وکړو او ښار ته لاړو. ښار کې هغه یو لوی افسر جوړ شو. اوس احمد سره یو لوی ګاډی و، ښکلی کور، عزت، پیسې او هر څه ورسره و. خو د احمد په زړه کې د خپلو خویندو دپاره محبت اوس هم هماغه شانتې و. احمد کلي ته واپس راغو. د احمد اووه واړه خویندې اوس بوډیګانې شوې وې. دې بوډیګانو خویندو چې کله خپل ورور ولیدو نو ډېره زیاتې خوشحاله شوې او د خوشحالۍ نه په ژړا شوې. احمد د ګاډي نه راکوز شو او په منډه باندې د خپلې مشرې خور په خپو کې کېناستو او په ژړا شو او ورته یې وویې چې ما سره نن څه هم دي، دا ټول ستاسو د قربانو د وجې دي. تاسو زما دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او محنتونه مو زما دپاره کړي دي. اووه واړه خویندې په ژړا شوې. د کلي والا خلکو چې دا منظر ولیدو نو کلي والا خلک هم ډېر زیات خفه شو او په سترګو کې یې اوښکې راغې. احمد د خپلو اووه واړو خویندو دپاره ښکلې ښکلې بنګلې جوړې کړې او هر یوې خور ته یې ډېر زیات عزت، آرام او خوشحالۍ ورکړې. خو د ټولو نه غټه خوشحالي د دې دپاره دا وه چې احمد به هره شپه خپلو اووه واړو خویندو سره یو ځای روټۍ خوړه او داسې وخت به یې تېرولو چې څنګه به دوی په ماشومتوب کې یو بل سره تېرولو. یو ورځ کشرې خور احمد ته وویې چې وروره، موږ ته ستا دولت نه دی پکار، بس موږ دا غواړو چې ته چرې هم موږ مه هېروه او موږ سره مینه او محبت کوه. د احمد د سترګو نه اوښکې روانې شوې. احمد خپلې کشرې خور ته وویې چې ټوله دنیا یو طرف ته که او زما اووه خویندې بل طرف ته که. احمد د دې نه پس بیا ښار ته لاړو ځکه چې د هغه په سر باندې د ډیوټۍ ذمه دارۍ هم وې.
ځکه چې هغه یو لوی افسر هم و. ډېر وخت پس احمد بیا خپل کلي ته راغو. احمد چې کله کور ته را دننوتو نو په کور کې عجیبه خاموشي محسوس کا. د نورو خویندو په مخونو باندې پریشانی صفا صفا ښکارېده. احمد ویریدو او د خویندو نه یې تپوس وکړو چې تاسو ولې خاموشه یې؟ د وړې خور په سترګو کې اوښکې راغې او هغې ورته په روغ غوندې ووې چې روره زموږ مشره خور د ډېرو ورځو نه بیماره ده. احمد چې کله دا واورېدو نو لاسونه یې په رپېدو شو او فوراً یې کمرې ته منډه کړه. چې کمرې ته لاړو نو هلته کې مشره خور ډېر په کمزوري حالت کې په کټ باندې پرته وه. د هغې مخ بلکل زیړ شوی و او ساه هم په مشکله باندې اغشته. د احمد قدمونه په ځای باندې ودرېدو او د هغه سترګې د اوښکو نه راډکه شوې. دا د احمد مشره خور وه چې دې خپله ټوله ځواني د خپل ورور دپاره قربانه کړې وه. احمد فوراً دې سره خواته کېناستو او د خپل خور لاس یې ونیو او ورته یې ووې چې خورې تا ماته ولې نه وې؟ مشره خور ورته په خندا شوه او ورته یې ووې چې ما نه غوښته چې ته پریشانه شې. زه نه غواړم چې تا ته څه دک ورسي او تا ته څه تکلیف زموږ د وجې ورسي. د احمد د سترګو نه اوښکې رانوانې شوې او ورته یې ووې که چېرې تا باندې څه وشو نو زه به خپل ځان شرې هم معاف نه کړم. په دغې شپه باندې احمد خپله خور ښار ته بوتله او ښار ته یو غټ اسپتال کې یې داخله کړه. ډاکټرانو د دې علاج شروع کړو. احمد به بار بار دعاګانې غوښتې چې الله زما خور ته شفا ورکړي. په دغې وخت باندې به احمد ته د خپلې خور هغه قربانۍ یادې راتلې چې کله به په یخې شپو کې دا په خپله باندې اوږې اوسېده خو په احمد باندې به یې روټۍ خوړه او دا به ورته ډېر زیات یادېدو چې دې د خپل ورور دپاره واده نه و کړی. دې وې چې زه به په خپل ورور باندې تعلیم کوم او د ده پرورش به کوم. دې خپله ټوله ځواني د خپل ورور دپاره قربانه کړې وه. د شپې ناوخته پورې احمد د اسپتال له بار ناستو او اسمان طرف ته یې کتو او دعاګانې یې کولې چې الله پاکه زما خور ته صحت ورکړي. دې خور زما دپاره ډېرې قربانۍ کړي دي. د څو ورځو علاج نه پس باقي خویندې هم اسپتال ته راغې. هغې هم دعاګانې کولې. اخر یو ډاکټر صاحب په خندا باندې د وارډ نه بار راووتو او ورته یې ووې چې احمده ستا دعاګانو کار وکړو. ستا خور اوس د خطرې نه بهر ده او ډېر ژر به ټیک شي. احمد چې دا واورېدو نو د خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغې او احمد د الله پاک شکر ادا کو او په سجدې باندې پرېوتو. چې کله د احمد د مشرې خور سترګې کلاوې شوې نو احمد دې سره خواته ناستو. مشرې خور ورته په رو اواز باندې ووې چې ته اوس هم لا هغه شانتې ماشوم وې او په وړو وړو خبرې باندې جاړې. زه خو ټیک یم، دومره ډېره بیماره خو نه یم. احمد د خندلو کوشش کولو خو بیا په ژړا شو. په حال کې موجود وواړه خویندې په ژړا شوې خو دغې وخت باندې د دې دا اوښکې د غم نه وې بلکې د محبت اوښکې وې. د دغې ورځې نه پس احمد فیصله وکړه چې هغه به چرې هم خپلې خویندې یوازې نه پرېږدي. هغه ځان سره وواړه خویندې ښار ته راوستې او ورته یې ووې چې تاسو به ما سره دلته کې اوسئ.